غله داسې دی بیا پکې څه وایي مارشال سیجي مهرباني وکړه أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا خو دوستم ده علی ملګرو دوستم لایف ته راغله عمو بین صاحب با تو سلام میگم و همه کل اعضای نفرهای که همونجا هست و علیکم سلام مارشال سیجی اوی شما مردم توهین نکنن نباشه ما همو شارترین مردم افغانستان هستیم دیگه چطور امی امریکا تو صنف 5 مکتب خواندی تو لوده چی تو مارشال شدی اوی هم دو ندن نباشه ما مردم دو ندادیم ما که مارشال شدیم نباشه ما خوب میفهمیم کارنامه‌های ما را میفهمیم اما افغانستان ما مردم آزاد کرماندیم چی آزاد کردی تو خو یک دوز دستی اوه ما که دوزی نکردیم مردم خودش به ما دادن خو انجینر صاحب دا څه وایي دوستم راغلی همه اقوام افغانستان نباشه ای اتفاق نداره اتحاد نداره ما مردم به چوکی بالا شدیم مارشال سیجی چقدر امریکا تو امریکا را چی تو شهید میگی اوه دیگه شهادت داده و از ملک خود آمده به افغانستان جهاد کرده میمانه چی جهاد کرده و دیوانه اوه دیوانه نگو دیگه نباشه ما دیوانه نباشیم مارشال میشده نه کتیش چی کرده بودیش چی؟ ما چیزی نکرده بودیم انجینر صاحب اینجا فامیلا ششتگی صدای ما را میشنوه نباشه خودت میفهمی ما چی کرده بوده که رفیق ما چیز نکنی همونجا رفتی دا هر کشتی ذکرت باشه امرو دا قاقه چیزی نگویی گوره اوه نه دا بالیم ششتگی تلفون بتم گپ میزنی بته تو همی آقای شرنگار تلفون بته بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته سلامونه مرتضی ټولنډیوالانو ته سلامونه زه په تاسو افتخار کوم د افغانستان غړي یاستئ د ما د زړه سر یاستئ اوی دا څه کوي دا خو جذبه سو شړونګا بابا تا خره ونې ته خېزولي هغه دې راکته کړه که اوس هم ونه کېدي ما له خرو نه مخکې فیلان ونې ته خېزولي ول تاسو دې خره فقط کاته غنم دې څنګه ورکړي دا لکه ورکړي و غنم خو لکه څنګه چې جناب جلالتمآب جنرال صاحب دوستمو فرمایل د افغانستان خلک اتفاق نه لري اتحاد نه لري یووالی نه لري چې نن موږ پرې پاچاهي کوو دغسې ورکې که تا سره ډېر نه غږېږو ته یو غلام بیخي مزدور تا نه دا دوستم تکړه ده مارشال شیجي واخله ټلیفون ته واخله لرې که دا په خبره نه پوهېږي تاسو ته وایم جناب لرې که ورکې که ته د خبرو لرې که ته د خبرو لایق نه یې ته غلام یې مزدور یې ته ډېر خاین یې تا نه دوستم ډېر شرف لري سرباز هم درسره ده خدمه مې یو څه توهین وکړي ما بېچاره څه ګناه کړې ده دغسې اشفاق غني کاکا زه اوس سوچ کوم چې یاره د افغانستان په تاریخ کې به د شاه شجاع نه ته لږ مخکې شولې څه نظر ورکوې دې باره کې زه د امریکا وګړی یم زه د هغوی عسکر یم زه د هغوی دپاره کار کوم د تا دپاره نه کوم انجینره دغسې تکړه نو ځان دې داسې که چې ټول خلک ور باندې لعنت وایي دا ټول خلک یعنې داسې انسان پاتې نه به څه کوې ته آخر موږ د لعنت دپاره پیدا سوي یو انجینر صاحب محترم ولې داسې خبرې کوئ عجیبه سړی ته دا مارشال ته هغه ورکوي شي ته یا کوم بل څوک در سره بل ملګری دي آمجا ما هم اگه ما ششتگیستم دکتر صاحب اشرف غنی صاحب عبدالله نباشه همه کرده است کل اگه سلام میگه وعلیکم سلام د دوی له لاسه خو د افغانستان وران ده ښځه سیده دوستم صاحب د روان یم انشاءالله دا واسکټ ماسکټ به د ډېر زر در نه وباسم دا مارشالي چې تا ته امریکایانو درکړې دی نه به د ډېر زر بېغمه کړو انشاءالله چرت مه وه دا د څو ورځې مارشالي ده پوه شې
مارشال دوستم صاحب نه یوه هیله کوم سره چې زموږ دغه د ولسمشر بې عزتي ونه کړي دا د اس پي غوندې عمل ورسره ونه کړي ګزاره کوئ اوس به یې مارشالي هم درکړه او کوم مقام هم درکړه نو اوس په کار ده ډېره ګزاره وکړي جنرال دوستم صاحب مارشال دوستم صاحب همه شان همه دکتر صاحب عبدالله همه رئیس جمهور دیگه از ما مردم بچه برش بود نباشه مارشال سی جی نن طالبانو څلور د امریکا جاسوسان غټ غټ قماندانان مردار کړي دی باره کې څه وایه شما مردم غیر کشته میرین یک نمیکنین یک امور توبه بکشه پس اسکر شما شبانه ترباز دارین از این تربازها چرا میکشین نباشه والا مجبوریست دیگه که نکشیم خو نکیگی کنه بیا سبا تاوان دیگه کروتی جوڑیگی کشتن که پیدا نشده همون مسلمانه شده خدای دی تا هم پا گیر راولی شی جینو زنو پا الله دی سپارما